السلام علیکم څنګه شئ جوړه یاست کړایست په خیر ښه خدای جوړه یاست وخت منظر ځای کوم ته دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کوو سبجیکټ مو چې څه اخیستی دی هغه د مایکروبیولوژي څخه مو رااخیستی دی او د چا ټسټونه دي د سیرالوژي ټسټونه مو رااخیستی دي سي ده نو په هغه کې مو کوم یو رااخیستی دی پیرساید مو رااخیستی دی سي ده زه به دلته اوس د دې پیرساید چې دی د دې خالي تعریف در ښایم او هغه ناجوړي چې موږ ته لګېږي هغه در ښایم او پر ټیسټ به دې ډېر فوکس به دې په یعنې سوچ به دې پر ټیسټ باندې د کوم چې دی دې ټیسټ څنګه کېږي سي د هغه ته چې وایي کېږي په یوه نامه دې ته وایي کېږي اچنوکوکس په نامه باندې یا اکنوکوکس په نامه باندې سي ده نو دا اکنوکوکس چې دی دا بیا یو چینجی دی سي ده نو اوس دلته زه یو کوچنی تعریف درته کوم بیا به ځو د دې سیرالوژي ټیسټ څنګه کېږي چې کوم اچنوکوکس انټي باډیز آی جي جي ورته وایي او رالایزا اور آی سی ټي میتھډ به څنګه یې سي ده راځئ چې مخته ځو د دې ناجوړي نوم چې دی دې ته وایي کېږي اکنوکوکاسیز په نامه باندې سي ده یا اچنوکوکاسیز په نامه باندې سي ده نو دا نوم دی دلته په اخره کې چې دی د کوکاس باندې پر ځای باندې سیز راځي یعنې ناجوړي سي ده راځئ چې مخته ځو اکنوکوکاسیز is an infected caused by the editor the echinococcus granulosis or echinococcus multilochlorosis tapeworms دا نومان یې څه غټ غټ دي کوم ځای ما پرونانسیشن کمزوری کړي بیا به تاسو خپله سموئ سي ده نو دی وایي دا اکنوکوکس چې دی یا اکنوکوکاسیز چې دی دا موږ ته د یو چینجي د وجې څخه راپېښېږي د هغه نوم چې دی هغه ته وایي کېږي اکنوکوکس ګرونلوزیس په نامه باندې وایي کېږي یا اکنوکوکس ملټیلو کلورس ټیپ ورم په نامه باندې دی یعنې دی وایي دا دوه نومان دی لري سي ده په دا نومان باندې یادېږي یو بل نوم هم درته وایي کېږي د انفیکټډ is also called by هایډیډ ډیزیز سي ده نو دی وایي دې ته په دې چینجي ته په بل نامه هم وایي کېږي هغه ته وایي کېږي هایډیډ په نامه باندې سي ده نو دا چینجی دی د دا چینجي د وجې څخه په دا نامه باندې دا چینجی نومېږي او دا موږ ته دا اکنوکوکاسیز په نامه باندې ناجوړي موږ ته دغه کېږي سي ده نو نور په ډیپ زه تاسو نه درښایم په ډېر ډیپ نه ځو ولې په دې وجه باندې د کوم سټرکچر وایز چې دی یا د کوم ډي ان اے چې دی یا د په کوم ترتیب جوړ دی د کوم فیملي څه دی دا چې دی دا زه بیا تاته په پیراسایټولوژي کې وایم سي ده نو اوس صرف کوشش مې دا دی چې دا موږ ته کومې ناجوړي دی او دا ناجوړي نوم څه دی او د کوم شي څه موږ ته راځي سي ده اوس موږ ته دې څه د ایکسپوزیژ څنګه یعنې موږ ته لګېږي څنګه او دا موږ ته راځي څنګه انسانانو ته سي ده هغه کیټل یعنې کوم غوا یي د هغو په غوښ کې موږ ته راځي یا ډیر چې کوم موسی ورته وایي د هغه په غوښ کې موږ ته راځي یا فیکس اف ډوګس یعنې کله چې د سپي کوم غول وي نو په هغه کې دا یي د هغه د وجې هغه اوبو ته ولاړ شي هغه اوبه بیا اخرین اوبه یي د هغه د وجې څخه موږ ته راځي یا فیګز کوم چې شکر دی موږ ته مسلمانان خو نه خورو کوم چې خنزیر په هغه په غوښ کې شته او رشیف چې کوم پسه یي د هغه په غوښ کې شته د هغه د وجې څخه موږ ته راځي او کیملز کوم چې د اوښ په غوښ کې د دې د وجې څخه موږ ته دا راځي سي ده او بل یوه خبره په یاد وساته چې دی موږ ته کومه ډیزیز جوړوي او کوم ګروث جوړوي هغه به پلس وښیم کوم مین ارګن یعنې کوم اوضاع دی متاثره کوي سي ده اټس لیډ ټو ګروث اف سیست مینلی ان دی لنګز اینډ لیور نو دی وایي چې د ده مین چې کوم ځایونه چې دي کوم مین ځایونه چې هغه دی دغه کې کوم چې زموږ شږ په هغې کې دی ځان ګروت کړي الله ته دی دانېدار دانې جوړې کړي دا کوم د ده خپل چې موږ ساه اخلو دا کوم کوچني په دې کې خانې په هغه کې دی ګروت وکړي یا لیور کې دی ګروت وکړي په اینه کې دی ګروت وکړي چې کوم جګر چې موږ ورته وایي په هغې کې دی ګروت وکړي یعنې ګروت مطلب دا دی چې هلته ځان پښکې غټ کړي پورته کړي سي او نور ځایونه هم دی متاثره کوي یعنې په هغه کې سیسټ یعنې دانه جوړېږي ګروت جوړېږي یو کوچنی ګروت مطلب دی غټ په هغه ځای کې غټېږي نور نسل غټي یا نور چینجیان یا نور هګۍ جوړېږي سي ده نو نور ځایونه هم دی لکه زړه هارډ یعنې لکه هډوکي لکه دماغ یا لکه پښتورګي لکه کولمې یا کوچنۍ کولمې یا غټه کولمې په دې کې هم دی ګروت کوي سي ده یعنې په دې کې هم دی ځان غټوي ځان پرمختګ باندې بیایي سي ده اوس راځو چې د ساین اف سپټم به څه شي چې دا کوم دا چینجی زموږ په جسم کې نو دا به موږ ته کوم علامات دي ښه دا ساین سپټم چې دی دا په دوه قسم دی یو سپټم چې دی هغه چې زموږ یعنې علامات چې هغه زموږ په جسم کې تر یو وخته پورې نه معلومیږي
موږ په جسم کې دا چینجی یي زموږ په اعضا کې دا دانه یي په کومه ایینه کې یي یا داسې د دانې په رقم په زموږ په جسم کې یي نو درې وخته پورې دی علامات نه ښکاره کوي لکه 10 کاله پورې دی ځان نه معلوموي موږ ته ځان نه په معلومیږي یا لکه د نور مزید هم دا زموږ په جسم کې دا چینجی یي کم علامات یا کم نښه دی مابینځ ته نه راولي سیده لکه که دا مریضي په اډوانس ته ولاړه یعنې پرمختګ یې وکړي یعنې دا دانې ډېر غټ والي وکړي نو بیا دا سیستم کې موږ ته سپټمبر ښکاره کوي یعنې موږ ته علامات راځي موږ پر جسم باندې علامات راځي سیده نو که د اینې یعنې په اینه کې سیسټ وو یعنې په اینې کې دا چینجي ګروت کړی وو یعنې دا چینجي پرمختګ کړی وو په اینې کې یعنې لیور سیسټ یې جوړ کړی نو هغه به موږ ته څه علامات یې په اول سر کې پین ان دی اپر رایټ پارټ آف دی ابډامینل نو دی وایي چې دا زموږ په جسم کې به درد یي په کوم ځای کې په نس کې هغه هم خاص د سیده خواته به سیده کوم چې سیده خواته د لوړه د تیسلې لاندې دا خواته دلته به درد وي ښه او بل په څه سم کېږي انکریز ان دی سایز آف دی ابډامینل ډیو ټو سویلینګ نو دی څه وایي دا نس چې دی دا به غټېږي سیده نس به هلته غټوالی پیدا کړي پړسوب به پیدا کړي دا غټېږي به نو دا علامات دي دا دوه علامات چې دي دا به په اینه کې سمه ده لیور سیسټ کې به دا دوه علامات راځي راځو مخته بلډي سپوټم به یعنې زموږ کوم بلغم چې په دې کې به وینه را رواني دا به د چیش ته وجه سي دا به د لنګ سیسټ ته وجه وي کله چې په شږو کې دی ګروت وکړي دانې جوړې کړي یا دانې پکې راشي نو په هغه کې به دا بلډي سپوټم راځي سیده چیسټ پین به یعنې زموږ سینه به درد کوي سینه به ډېر درد کوي سیده کف به وي یعنې ټوخي به دی په ټوخوالي کې به د کوم چې دی ټوخي په هغه کې به سالنډي بندوالي به کوي بند کېږي به ټوخی به ورته راځي او سویر الرجیک پرابلم به وي او سیاست به وي سیده نو دا علامات چې دا بیا موږ ته په لنګس سیسټ کې راځي یعنې په شږ کې دا علامات راځي یعنې دا سپټم موږ ته راځي سیده نو دا دی چې دی دا په جسم کې کله ګروت کوي دی دا رقم وي کله لکه ټیومر لکه کینسر داسې غوښه جوړه کړي سیده کینسر نه وي لیکن دی د غوښې په رقم ځان وپړسوي په ځای کې سیده لکه دا اوس ګوره د لنګ لکه د شږې موږ یو سټي سکین رپورټ راخیستی دی عکس مو راخیستی دی دا وګوره په دې کې دا وګوره ځای دا تک تور ځایونه چې دي دا دانې دي دا هغه رقم ګروت دي یا د لکه د اینې الټراساوند دا وګوره دا غټ تک تور چې دی دا هم دغه دی سیده ګروت یې کړی دی دا کم چینجي چې دی د ګروت کړی دی او د دې چینجي بیا خپل سپیشیز یې سیده مختلف قسم د دې خپل نومان دی او سپیشیز راځي هغه چې بیا موږ کله په سایټولوژي شروع کړه بیا په هغه کې درښایم اوس موږ دلته چې دی د ده ناجوړي چې کوم اکنوکوکسیس په نامه باندې چې دی په دې دا ویډیو او یو پر ټیسټو باندې وسیده اوس د دې ټیسټ په نامه باندې چې کوم ټیسټ راغلی دی اکنوکوکس انټي باډي دی دا به څنګه معلومه وسیده دا چې دی تقریبا دا انټي باډیز که تا معلوموي انټي باډیز چې دی هغه په دوه طریقو باندې معلومیږي یو چې آی سی ټي میتھډ یو چې دی الایزا میتھډ سیده که انټیجنټ یې معلوموي که دی دغه معلوموي انټي باډي سیده آی سی ټي میتھډ چې دی هغه ډېر اسانه دی آی سی ټي میتھډ چې دی هغه په کیټ معلومیږي یو کیټ در سره هلته سمپل په لیکلی ته سیرم راواخلې هلته ځای ته یې واچو کوچني کوچني سوري په کښې کې هغه ته واچوي شاته څه سیرم یو بل داسې اوبه ورسره واچوي یا د ده سره خپل کوچني کوچني بفران راځي هغه ور واچوي که دوه لیک را روان وي د پازیټیو دی که یوه لیک نیګیټیو دی سیده دا د انټي باډیز طریقه په دا رقم معلومیږي الایزا چې د هغه هر مشین یې د هغه خپل جلا پروسس یي چې زه دلته در وښایم هم سر دې نه په خلاصېږي د هغه خپل کیټ خپل پروسس یې سیده نو په هغه کې بیا هغه مشین ته وایي مشین تا ته په نمبر په حساب باندې درکوي سیده د دې نارمل رینج چې دی هغه د 0 څخه ونیسي بیا 0 0 3 واره 0 دی سیده او بیا د 0 څخه ونیسي د 890 صفر پر نارمل رینج ته رسیده او د دې لپاره پی سی آر ټیسټ هم کېږي او هر ژوندی موجودات یعنې هر هغه شی چې ساه اخلي یا هغه پر دنیا باندې کوم ژوندی موجودات هغه دپاره پی سی آر ټیسټ کېږي سیده پی سی آر دا دی چې د ده ډي ان اې ګوري سیده د ده کوم میراثي ریښې ګوري سیده او دا چې دی دا چینجۍ ته په بله طریقه هم معلومولی شي په سټول ریار کې سیده او که دې په ویډیو سره نه خلاصوي زه بیا دومره کوشش کوم چې پر دې باندې بل سبجیکټ هم راولم ولې د پیرسایټالوجي کې بیا ښه ټیټ سر په خلاصېږي او دوه درې واره وګوره خپله د اټومیټیک سر په خلاصېږي